السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د یو ښځې عادت دا دی چې پنځمه ورځ یې حیض بندېږي، یعنې د حیض پنځمه ورځ هغه وینه ختمه شي. نو خو دې حیض وینه ختمه شوله، غسل یې هم وکړي، ماښام نارینه جمعه ورسره وکړله، سهار د دې بیا وینه پیدا شوله، نو دا خو به د شرایط له نظره په کوم جرم په ګناه کې څه نه یم مبتلا شوی. نه محترمه وروره، یو هغه ښځه چې لس ورځې حیض ولري، هغه چې لسمه ورځ پاته شوله، پوره شوله، لسمه ورځ چې پوره شوله، مېړه ته به رادستي روا ده چې جمعه ورسره وکړي. یو که ښځې عادت درلودی، که ښځې عادت درلودی پنځه ورځې چې وینه بنده شوله، دا به دونه انتظار به مېړه کوي ورته چې پر دې باندې هغه د یوه لمانځه وخت تېرېږي چې دا لمونځ کې کوي او غسل کوي. دونه اندازه بعد که بیا جمعه ورسره وکړي هېڅ مشکل نشته. او داسې بیا وروسته وینه ښکاره شي، هغه په دې کې د نارینه هېڅ دغه جرم نشته، ځکه د ده خو هم دا یقین دی چې دا پاکه شوې ده، د دې هم دا یقین دی چې دا پاکه شوې ده، په دې کې مشکل نشته. حاشیة التحتوي على المراقي الفلاح، کتاب الحیض، کتاب الحیض، صفحه 138. او دغه رنګه که ښځه په نفاس کې او دغسې عادت باندې له عادته بعد غسل وکړي، نو بیا سړی ورجندي شي، له جندیقته بعد بیا د دې څخه هغه یو شی ښکاره شي، په دې کې د نارینه هغه کم دغه نشته، مشکل دلته نشته، ځکه د ده یقین دا ده چې هغه دا پاکه شوې ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.